الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمند محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې یوې زنانې سره نکاح کول چې هغه حامله وي، یعنی کوچنی په نس وي او دا کوچنی د مخکیني خاوند څخه وي او هغه بیا مغلظ طلاق یعنی 3 طلاق ورکړي وي، د دې سره نکاح کول صحیح دي او کنه؟ محترم استاسې په جواب کې به ووایم چې لکه څنګه چې تاسې پوښتنه کړې ده چې که دغه بچی د مخکې خاوند څخه و بیا تر هغې نکاح نه ده صحیح تر څو چې دا بچی پیدا سوی نه وي او دغه حمل یې ایښی نه وي. نو چې کله یې حمل کښې شوی د هغه وروستی کې بیا ورسره نکاح جایزه ده. او که چیرې حمل د زنا څخه اخیستی و، چېرته یې زنا کړې وه نو بیا یې حمل اخیستی و یعنی ماشوم یې په نس سوی و، بیا ورسره نکاح درسته ده، صحیح ده، خو لیکن همبستري ورسره جایزه نه ده او کوروالی ورسره جایزه نه ده تر څو چې هغه د زنا ماشوم پیدا سوی نه وي. او که چیرې دا زاني خپله مثال نکاح ورسره وکړي نو بیا یې بیرته دته کوروالی او همبستري ورسره جایز ده. فتاوای شامی جلد 4 صفحه 141 او خزینة الفقه جلد اول صفحه 150. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 78 434. والسلام.